مسلمانانو ورونو یو خبره ده ګوره دا د کوم اجمالی شرح تاسو ته نه کومه که شرح تاسو ته وکما اولی دا تاسو یې منی کني منی دویم خفګان پکې خدای یاد ساتي دو کسان د یو بدی خبره ده اڅ کله خپل مقصد ته نشي رسیدلی دو کسانو پیژنه دا هیڅ کله خپل مقصد ته نشي رسیدلی که جنت غواړي جنت ته نشي رسیدلی که الله غواړي الله ته نشي رسیدلی که د جهنم نه تیښته غواړي تیښته نشي کولی دا کوم دو کسان دي یو هغه کس چې د خپل مقصد ونه پیژني دویم د مقصد ته چې کومه لار تللې ده هغه لار ونه پیژني کلم نه ده کنه د دې یو مثال درکوم چې سونا ونه پیژني حاجي صاحب اخیستلی نشي دویم د دې سونا بازار ته چې کومه لار تللې ده و د دې دنیا خلکو ته وګورئ خفه کېږئ ما اکثره خلک خپل مقصد نه پیژني الله نه پیژني جنت نه پیژني رسول نه پیژني دویم که دا خپل مقصد وپیژني الله وپیژني رسول وپیژني جنت دې ته چې کومه لار تللې ده لار نه پیژني پیغمبر ته دې کومه مدرسه رسوي کم کتاب دی رسي کم عالم دی رسي هغه لار نه پیژني نو دا دو انسانان پیل دي دا هیڅ کله خپل مقصد ته نشي رسېدلی یو مقصد نه پیژني دویم دې مقصد ته چې کومه لار د ورتلو تلي هغه لار ونه پیژني نو زمونږ اکثره مسلمانانو ته وګورئ یا مقصد نه پیژني یا په یو څه کې اړم دي بوخت دي کوشش کوي چې هغه مقصد ته ځان ورسوي خو په هغه لاره باندې نه دي روان لارې خطا کړي نو خپل مقصود وپیژنئ رب العالمین دی جنت دی پیغمبر دی دویم هغې ته لار وپیژنئ کومه لار دی الله ته رسوي کومه لار دی پیغمبر ته رسوي کوم عالم دی پیغمبر ته رسوي کوم کتاب دی پیغمبر ته رسوي کومه مدرسه دی پیغمبر ته رسوي دا لارې پیژندل پکار دي د دغه انسانانو دپاره نجات دی او د باقي انسانانو دپاره هلاکت دی هذا ما اقول وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين